د ځمکې جاذبې قوه چې په 18مه پېړۍ کې یعنې څه د پاسه 300 کاله مخکې د یو فزیکپوه ایساک نیوټن لخوا کشف شو وڅېړل شو، خو مګر الله تعالی د همدغې د ځمکې د جاذبې قوې په اړه په قرآن کریم کې 1400 کاله مخکې فرمایلي دي. لومړی راځو د جذب قوه څه ته وایي، بیا راځو چې ایساک نیوټن څنګه وتوانېده چې د ځمکې د جاذبې قوه کشف کړي، او بیا راځو چې د ځمکې د جاذبې قوې څه اهمیت دی په ځمکه کې، څه رول لري او څه ارزښت لري. لومړی د جذب قوې تعریف ته راځو. د ځمکې جاذبې قوه هغه قوه ده چې شیان ځان ته راکاږي، مطلب د شیان د ځمکې مرکز منځته راکاږي. اوس راځو نیوټن څنګه وتوانېده چې د ځمکې جاذبه قوه کشف کړي. ایساک نیوټن یو ورځ د مړې ونې ته تکیه وهلې وه چې ناڅاپه د هغه ونې څخه یو مړه راوغورځېده او په ځمکه ولیده، چې ایساک نیوټن ناڅاپه دغې مړې ته فکر شو. په دې فکر کې شو چې دغه مړه لاندې خواته یعنې په ځمکې ولې راوغورځېده، باید دغې مړې پاس ولې حرکت ونه کړه، پاس ولې لاندې. په دې فکر کې و چې د ډېرو تجربو او څېړنو څخه وروسته نیوټن وتوانېده چې ځمکې ته دغه نظریه وړاندې کړي چې ځمکه یو ډول قوه لري، د جذب قوه لري، د مقناطیس په شان یا د اندروبا په شان، چې شیان ځان ته راکاږي، ځان ته راکش کوي. اوس راځو د دغې جذب قوې اهمیت څه دی او څه ګټې لري په ځمکه کې. د جاذبې قوې پرته په خلا یا فضا کې اتموسفیر ورک شي، ځمکه به خپل حرکت ودروي، یعنې د لمر څخه غیر چاپېره دوران به ودروي. په نتیجه کې به ځمکه د سپوږمۍ لمر سره ټکر وکړي. ځمکه به د جاذبې قوې په نشتون کې ټوټه ټوټه شي، مطلب انسانان او په ځمکه کې شته مخلوقات به ټول له منځه لاړ شي. لنډه دا چې د جاذبې قوې پرته د ځمکې او د انسانانو شتون ناممکن دی. د ځمکې د جاذبې قوې اندازه 9.8 متر پر سکند مربع دی او د سپوږمۍ د جاذبې قوې اندازه 1.615 متر پر سکند مربع دی، چې د سپوږمۍ د جاذبې قوې اندازه د ځمکې د جاذبې قوې اندازې په پرتله 8 ځلې کمه ده. د کومه ویډیو چې تاسو ګورئ، دغه ساینسدانان چې سپوږمۍ ته ختلي د سپوږمۍ پر مخ باندې قدم وهي. ساینسدانان نشي کولی چې په اسانۍ سره تګ وکړي، ولې؟ ځکه چې د سپوږمۍ د جاذبې قوه کشش چې دی کم دی. ساینسدان ځان ته په اسانۍ نشي کولی چې راکش کړي، چې د کشش د اندازې کموالي له امله د ساینسدان پښې د سپوږمۍ مخ ته نه رسېږي، چې د غورځېدو لامل کېږي. ویډیو تر پایه وګورئ چې تاسو پرې لا پوه شئ. د جاذبې قوه هغه قوه ده چې شیان ځان ته راکاږي، ځان ته راکش کوي، ځان ته یې راغونډوي، ځان ته یې راجمع کوي، ځان ته یې راکاږي. د جاذبې قوې کشفونه د ایساک نیوټن هغه کشفونه وه چې فزیک ته یې نوښت ورکړ، چې د ایساک نیوټن د دغې کشفونې له امله نوم یې په فزیک په تاریخ کې تل ژوندی پاتې شو. اوس راځو چې الله تعالی 1400 کاله مخکې د دغې قوې په اړه څه فرمایلي دي، چې ایساک نیوټن 300 کاله مخکې دا کشفونه وکړه. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: ألم نجعل الأرض كفاتا. آیا موږ ځمکه راغونډونکي ساتونکي نه ده ګرځولې؟ مطلب راکش کوونکي، جذبونکي. سبحان الله. قرآن کریم هغه کتاب دی چې په هر لفظ کې بلها رازونه پراته دي. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، در سره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانزي سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ.